اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یاره زما په خپل خیال باندې خو زه هم د خلکو دا په کار دي په دې سرونو کې ښه مازغه دي چې وګوري دا خلک دا موجوده حالات ته وګوري چې زموږ څه حالات دی. نو کم از کم هغه خلک راوستل غواړي چې هغه د قوم خدمت کولی شي او چې د قوم خدمت نشي کولی او بار بار راځي نو هغه بار بار څه سړی ځبي. ځکه که د سپورټ په حساب نظر کم چې یو بیټسمین سړی وپېرواز وي او هغه په زیرو باندې راځي نو په کار دا چې هغه بار بار هغه له چانس ورکول نه دي پکار. نور به دا ویم د سلاردو د خلکو ته دا خبره کوم دا کم خلک دلته کې راځي او دا بار بار چغې وایي او مختلف په انداز باندې راځي او دې ته پیش کېږي. نو نن د دې د خپل حال ته وګوري زمونږ افسوس خبره ده. یو خو د الله د طرف نه خبره ده بل د بندګانو د طرف نه خبره ده هغه د بجلۍ ده. نو زمونږ دا هلکان دا چې کم راشي لکه ښه په غټو غټو ودو راغلي چونکې دې د خپلې بجلۍ دغه نشي کولی دې به مخکې د ماله څه کار وکړي د دې نه زما هېڅ توقع نشته د دې زړو نه. نو زه د ینګ جنریشن ته دا خبره کوم چې تاسو مهرباني وکړئ هغه خلک په پرڼ باندې راولئ چې هغه تاسو له څه کار کولی شي. هغه په عدالت کې هغه د قانون کې په پارلیمنټ کې څه خبره کولی شي. نو چې کله هغه په پارلیمنټ کې خبره نشي هغه سره به ته څه کوې هغه موږ له څه وکړي. زه خو دې نه بالکل مطمئن نه یم. زه ښیم خو بیا هم د جاهلانو خبره چې ووټ بالکل مه ورکوئ ووټ ورکوئ خو صحیح سړي له یې ورکوئ او مهرباني وکړئ یو دا یو قسم یې ددمه چې دا اپ له دې بله خبرې مه کوئ دا سپکې خبرې سړی کوي په دې باندې سړی سپک کارېږي په یو بل پسې دا بد رد مه وایئ ځکه چې موږ یو مسلمانان یو کم از کم دا چې کوم دی لکه دغه وکړئ د یو بل لږ احترام وکړئ په پالټۍ یا په دې باندې د یو بل سره شر شرابه مه کوئ دا به ډېره مهرباني دا زما یو میسج دی. را روان الیکشن کې به انشاءالله موږ ووټ چې دی جیپ له ورکوو سابقه سپیکر باجیان صاحب له ځکه چې هغه په دې علاقه پاتې شوی موږ په دې علاقه باندې ولیدل ډېر خلک لاړل او رالل خو سپیکر صاحب چې کوم کارونه کړي دي نو هغه لکه مطلب وینور په ګوته نه پټېږي. نو دا کالجونه روډونه هسپتالونه او تعلیمي نظام لکه ټوټل سیستم زموږ سپیکر صاحب ټیک کړی و. نو انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې پر روان دور کې مو هغه له ووټ ورکړو او بیا یې د اسمبلۍ ته یو ځل ولیږو د بونیر د ترقۍ دپاره د خوشحالۍ دپاره او ورسره به انشاءالله مونږ غټ وټ قومي وټ چې دی هغه به کامران خان له ورکوو. عزتمند مسلمانانو وروڼو څرنګه چې نن د دې وټونو په معاملاتو باندې دا خلک راوتی دی او هر سړی خپل کوشش کوي چې زما پالټي وټ واخلي نو د هغې په مقابله کې انشاءالله JUI زموږ جمعیت علماء اسلام نه مولانا مفتی فضل غفور صاحب او استقبال خان ولاړ دي د MPA او د MNA نه نو انشاءالله تعالی موږ به هغو له وټ ورکوو او هغې به انشاءالله ګټي ځکه چې د کاروبار په لحاظ په دې ملک کې چې څومره کار کېږي په دې ضلعو کې هغه هم کړی دی انشاءالله او انشاءالله زمونږ د اسلام په بابت او د دنیا په بابت د دواړو دپاره انشاءالله دا کافي دی او موږ به انشاءالله دې له وټ ورکوو او موږ به د دې دپاره ښه پوره جدوجهد کوو چې د دې دپاره انشاءالله تعالی دا ټول خلک دې له وټ ورکړي. تاسو د لټون بونیر چې دی ډېره مننه کوو چې موږ نن دا مقرره کړله او یقینا چې تاسو کتلي دي چې د دې نه مخکې د PTI 15 کاله ګورمنټ تېر شو هغو د چینج د تبدیلۍ چې دی خبره کوله خو موږ څه قسم تبدیلي چې دی موږ ونه لیدله او چینج او تبدیلي په اصل کې به 2008 نه والا 2013 پورې چې دی عوامي نېشنل پارټۍ راوستې وه چې سکولونه یونیورسټۍ کالجونه وغیره وغیره ډېر زیات د ترقۍ کارونه کړي وو. نو تاسو له پکار دي موږ ټول له پکار دي د بونیر عوامو له پکار دي د بونیر ولس له پکار دي چې یو ځلې بیا چې دی کوچرې هغه ترقي او هغه سوکالي او خوشحالي چې دی هغه دوباره راوستل غواړي نو عوامي نېشنل پارټۍ له خپل ووټ چې دی خپل قیمتي ووټ چې دی د عوامي نېشنل پارټۍ په حق کې چې دی ورکوي او د PKB زمونږ امیدوار دی افسر خان او زمونږ د N امیدوار دی رؤوف خانو قیصر ولی خانو او بابک صاحبو نو د بونیر ولس ته چې دی زما خصوصي طور دا پیغام دی چې د خپل قیمتي ووټ چې دی د عوامي نېشنل ګوند چې دی په حق کې استعمال کوي. ډېره مننه. صوبایي اسمبلی حلقه PK20 کې به مونږ محترم بغجان صاحب له ووټ ورکوو سابق سپیکر او د هغه د سابقه ترقي کارونو په وجه باندې چې دې علاقې له کړي دي د ټول بونیر له کړي دي په صحت کې په تعلیم کې په انفراسټرکچر کې په روډونو کې د بجلی په مد کې په واټر سپلای کې او په قومي اسمبلی کې به مونږ نوجوان قیادت کامران خان صاحب له ورکوو او په دې وجه باندې چې هغه یو ښه ویژن لري یو ینګ بلډ دی انشاءالله او د هغه نه مونږ د امید ساتو چې د بونیر د ترقۍ دپاره او فیوچر کې ډېر ښه کارونه وکړي. زه به خپل ووټ د پاکستان پیپلز پارټۍ نامزد امیدوار جناب سیف الله خان له ورکوم او د هغې وجه دا ده چې موږ سرارزي همیش چې په بل پسې یو په سر ټایم کې پاټا سي په الیکشن کې قریب الرحمن ولاړو او د شیزو یو مشر چې هغه نن وفات شوی دی او هغه په جومات کې پاڅېدو ویې یا شیزو تاسو به سبا د سرارزو ته ځئ او د سرارزو MPA به چې دی کامیابوئ نو زه تمام سرارزو ته دا درخواست کوم
کو هغه مشران دي کو کشران دي چې د خپل قیمتي ووټ چې دی پوه شي یعنې د شریف الله خان په حق کې استعمال کړي د پاکستان پیپل پارټۍ پاکستان پیپل پارټۍ داسې یو پارټي وه چې د هغې بټو صاحب چې څه کړي دي پوه شي یعنې هغه نن په دنیا کې واضحه دي اسلامي کانفرنس پاکستان ته راوتو دا ډېره ناممکنه خبره وه اسلامي کانفرنس هغه راوتلی دی پاکستان ټیمي قوت چې دی پوه شه بټو صاحب کړی دی یعنې د هغې نه علاوه د غریب او د امیر فرق چې دی بټوره کړی دی یعنې داسې ډېرې کارنامې دي چې هغه بټو کړي دي نن د هغې پارټۍ نامزد امیدوار جناب سیف الله خان چې پی کې صوبایي اسمبلۍ ته ولاړ دی یعنې دا هغونه نه یم مطمئن مطمئن ته ځکه نه یم چې هغه نن په یو کې سبا په بل کې د خپل اقتدار دپاره چې دی خبره واره نن په یو بل پسې چې دی پوه شه نن ایډجسټمنټ کوي یعنې او پرون په یو بل پسې خبرې اترې کولې یعنې زما دغه چند خبرې وې چې تاسو ته مې واضحه کړې والسلام زه د الیکشن په حواله باندې او د ووټ په حواله باندې دا خبره کوم چې د تیرو تقریبا د 25-30 سال نه دا په دې ملک سیاست کیږي خو ټول دغه تقریبا د بجلۍ په کمبه باندې کیږي او د اوبو په پیپ باندې کیږي او د دغې نه علاوه تقریبا په لاره او په کوڅو په ګلو باندې کیږي ټیک شوه دا د غریب سړي دپاره مستقبل نه دی او دا د غریب مستقبل دی غریب له پوه شه مطلب میډیکل پکار دی غریب له مطلب دا دی تعلیم پکار دی غریب له مقصد دا کار روزګار پکار دی ټیک شو که نه دا په موجوده حالات کې د عمران خان چې کومه پالیسي د غریب په مناسب کوم روانه ده عمران خان نو هغې ته موږ زنده‌باد وایو او موږ تقریبا ټول پاکستان والو ته مطلب دا پیغام ورکوو چې تاسو ووټ ورکړئ عمران خان له عمران خان یو ډېره ښکلې پالیسي ده د ملک دپاره ښکلې پالیسي ده او د ملک نه بالاتر د غریب عوام دپاره ډېره ښکلې پالیسي ده او د دې نه علاوه به نور موږ څه ووایو منګه د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتو د منګ غټ ووټ چې دی د رؤوف خان دی او دویم ووټ چې دی د افسر خان دی منګه د 1977 نه چې دی نو عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتو او موږ له هرې قسمه مسلې چې دی نو حل کړي دي د هغې نه مخکې سید رحیم و نو عمومي مسلې حل کړي دي د دویم نمبر متین خان و هغه هم چې موږ څه مسله راغلې ده هغه یې حل کړې ده د ټولو نه اول خو مونږه دا خبره کوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې نظریه باندې مونږ ته د پاکستان ښکلی ملک او زمونږ کور دا میلاو شوی دی نو انشاءالله هغه خلک کتل پکار دی چې کم د دې ملک دفاع هغه پیژني مخکې کړې هم ده او د دې دپاره قربانۍ هم ورکړلي او په دې وجه باندې چې د دې دپاره زموږ مشرانو زموږ زنانه زموږ ماشومانان قتل شوي دي او قرباني ورکړې شوې ده دویمه خبره دا ده چې هم دا پاکستان مونږ د سیاسي میدان ته په دې وجه باندې راوتي یو چې دلته کې د دننه هم پاکستان خوړلی کېږي او د امریکې انډیا او د اسرائیلو د طرف نه چې کم دی د عالمي کفر دباوونه هم په پاکستان باندې دي نو مونږ وایو چې دا لا اله الا محمد رسول الله والا ملک دی نو په دې کې ورډ آرډر پکار دی چې د دې ځای نه قایمیږي پکار دی چې د دې ځای نه چې کم دی د الله رب العالمین د طرف نه ورډ آرډر هغه جاري کېږي په دغې حوالې سره چې کم دی مونږ وایو چې کرسۍ دا د جماعت الدعوه د پیس ملی مسلم لیگ دا سیاسی پارټي تحریک الله اکبر د طرف نه مونږه کینډیډیټ ودرولې سلیم خان نو ان شاء الله زمونږه امید دا ده چې خلک با احساس خلک دي نور ان شاء الله په کوسا او په سیمټو په پیپونو باندې دوکه کېدونکي خلک نه دي او ان شاء الله ووټ به کرسۍ له ورکوي د خپل ملک دفاع به کوي د انسانیت خدمت به کوي او مونږ دا وایو چې سړی ولاړی تحریک الله اکبر نه څه نه ولاړی تحریک الله اکبر ان شاء الله دا ټرمپ نه مودي د خولې نه هم راویستي د ومنو به یې ان شاء الله وروسته ډېره ډېره مهرباني زموږ تپوس وکړو او دې موږ خدای چې خامخا دې په باره کې موږ خبرې وکړو ټولو پارټۍ والا په خپل خپل ځای به صحیح او ښه به وي او ډاکټر عبدالله چې دی هغه داسې سړی دی ښه سړی دی او د قوم خدمتګار دی او یو خدمت والا سړی دی او دا ټولو پارټو والا راغلي دي ټولو پارټو والا دا پنځه کار ترې کړي دي زه مهرباني کوم د خلکو ته سوال کوم د بنیر د عوام ته چې بهی دې په د ډاکټر عبدالله واز به او ډاکټر عبدالله له ووټ ورکړي او دا آزادونه ولاړ دی او دغه چاله نشای چارک دی او زه د خلکو ته سوال کوم او دغه خدمتګار چې خدمت چې کوم دی هغه تاسو ته خپته ده او خدمت چې کوم کوي او د الیکشن نه مخکې کړی دی او بیا هم کوي او مهرباني وکړئ د ډاکټر عبدالله دې پر واز به ده ته الیکشن په حواله باندې زه یو څو خبرې کول غواړم د جمعیت علماء اسلام مفتی پلی غفور صاحب او جناب استقبال خان صاحب
په دې 15 کاله کې چې زمونږ ایم پی ایس د 79 پی کې 20 څومره کارونه کړي دي هغه ستاسو د وړاندې دي 240 ټرانسفارمرې په دې 15 کاله کې مفتي په لغپور صاحب په دې حلقه کې لګولي دي د دې نه علاوه د لارو کوڅو خبرې هم دي خو د دې نه علاوه د اسلام دپاره چې څومره کارونه کړي دي د ختم نبوت په مسله کې د نور داسې بیلونه د اسلامي خلاف بیلونه چې کوم راغلي دي هغه هغې ته لکه د غر په شان ولاړو هغه ستاسو د وړاندې دي او د هغه مونږ خو دا ووټ چې ورکړی دی نو دا مونږ په لارو کوڅو په ټرانسفارمرو دله نه دی ورکړی مونږ د اسلامي نظریه باندې ووټ ورکړی دی او د چې کوم د اسلام دپاره مونږ دی لېږلی دی هغه په 15 کاله کې هغه بیلونه ټول هغه چې د اسلام خلاف څومره راغلي دي هغه د هغې د په لغپور صاحب لکه د غره په شان ولاړو او انشاءالله هغه ټولې ناکامه کړي دي مونږ بیا امید ساتو په دې خلقه باندې چې بیا هم د جمعیت علما اسلام چې مونږ سوره رای واخیستله د بامپوخې د سلارزو نو بیا د خلکو رای دا ده چې مونږ به مفتي په لغپور صاحب بیا انشاءالله کامیابو زمونږ نشان کتاب دی مونږ مخکې هم کتاب له ورکړی دی مونږ یو جمعیت علما اسلام والا جناب استقبال خان صاحب هم کامیابو زمونږ دواړه ووټر د جمعیت علما اسلام دي او انشاءالله را روان الیکشن به د جمعیت علما اسلام په پی کې به انشاءالله زمونږ د متحده مجلس مل حکومت انشاءالله